إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو خویندو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو په دې کې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته یو درس راکوي، یادونه مونږ او تاسو ته کوي چې الله سبحانه وتعالی د هغه بنده د هغه انسان عمل قبلوي چې هغه د تقوا او پرهیزګارۍ په نتیجه کې وي. د الله د ویرې د الله د پاره الله ته د تقرب د پاره او د الله د امر په ځای کولو د پاره په هماغه شرایطو او کیفیت او اخلاص سره ترسره شوی وي. هغه عمل چې هغه تقوا سره یو ځای وي، ضمیمه وي، الله قبلوي. هغه عمل چې په هغې کې تقوا او پرهیزګاري نه وي، په هغې کې اخلاص نه وي، په هغې کې ریا او خودنمایي وي، یا که هغه د مالی مسائل او عبادت پورې تړلی وي، هغه د پاک مال څخه نه وي، الله عزوجل هغه عمل نه قبلوي. دغه یو جمله مونږ او تاسو په ټولنه کې بار بار اورو ځینو خلکو څخه چې هغه الله پوهېږي چې د چا قبلوي د چا نه قبلوي. ځینې حتی دا وایي چې مونږ خو مونځ وکړو، نور د الله کار دی چې قبلوي که نه قبلوي. یو قسم مغرورانه انداز کې دا خبره کوو، ګویا چې ستا په الله باندې یو احسان دی، تا ورته وظیفه تر سره کړه، نور د الله کار دی. ما خو مونځ وکړو، نور چې الله قبلوي یا نه قبلوي. نه، ستا په زړه کې باید دغه اخلاص همیشه برقرار وي، د مانځه نه یا د عبادت نه مخکې، د عبادت په جریان کې، د عبادت څخه وروسته. کله چې یو انسان عبادت وکړي، د عبادت نه وروسته ستا اخلاص او په زړه کې ویره نور هم زیات شي چې الله عزوجل هسې نه چې ستا دغه عمل ضایع کړي، ستا دغه عمل برباد شي، اجر او فایدې څخه خلاص اوسېږي. ځکه دغه مثال چې الله سبحانه وتعالی مونږ او تاسو ته بیانوي د آدم علیه السلام د دوه زامنو قصه ده، قابیل او حابیل. قصه خو تفصیلي ده، خو زه لږ په لنډو شکل باندې وایم چې د وخت کموالي په سبب باندې. آدم علیه السلام کله چې حوا علیه السلام سره یو ځای شو، الله سبحانه وتعالی د حوا علیه السلام فطرت داسې ګرځولی و چې هغې به هر وار دوه ماشومان زیږول، یو هلک یو نجلۍ. چې دوهم وار بیا دوه ماشومان وزیږول، بیا به د دې دوهم وار هلک د اول وار نجلۍ سره نکاح کوو، او د ده هلک به د دویم وار نجلۍ سره نکاح کوو. یعنې دغه ورور او خور چې یو ځل سره زیږي، دې دواړو به نکاح نه کوله، خو دوی به دا دوهم وار چې زیږدول کېږي دې سره به نکاح کوله چې انساني نسل زیات شي. هغه ته الله عزوجل دې ته جواز ورکړی و. خو الله سبحانه وتعالی غوښتل چې دې دواړه په یو امتحان کې واقع کړي او موږ او تاسو ته هم یو درس راکړي. کله چې حابیل خپل خور سره وزیږېده، د ده خور انساني کرامت خو درلوده، خو د دغه بل ورور قابیل په سترګو کې ښایسته نه معلومېدله، او هغه لور چې یا هغه خور چې قابیل سره زیږېدلې وه هغه ښایسته وه نسبتا. حابیل هغه سره نکاح کوله، قابیل به د حابیل خور سره نکاح وکړي. دلته قابیل ته شیطان وسوسې واچولې په زړه کې چې ستا خور ښایسته ده او د حابیل خور ښایسته نه ده، هغه ستا ښایسته خور سره واده کوي، ته دغه بدرنګې خور سره واده کوي، ته ولې خپل خور سره واده نه کوي چې هغه ستا خور سره واده وکړي.
شیطان دغه ناروا کار د په ذهن کې واچو او ورته مزین کې ورته خاصه کو کله کله موږ تاسو ګورو د یو انسان په ذهن کې یو ناروا کار خطور کوي او دغه ناروا کار د ته دومره مزین او خاصه معلومیږي چې د هیڅ نصیحت نه اوري ته ورته د دې بد عواقب بیانوي ته ورته د دې نارواواله بیانوي حرامواله به ورته بیانوي مګر د ذهن کې مګر خبره نوشته شوی نه زدهغه څه غواړم دغه څه باید وشي شیطان ورته خاصه کړي ځکه قرآن عظیم شان کې الله عزوجل مونږ او تاسو ته فرمایي واذ زین لهم الشیطان اعمالهم هر کله چې دغه انسانانو ته شیطان ناروا عملونه خاصه کړی ورته په ذهن کې ناروا کار به کوي هغه ناروا کار به ورته معلومیږي د به نه شرمېږي حیا به نه کوي خلک ورته نصیحت کوي چټ به خراب نه وي نو دته هم قابل ته هم شیطان دغه ناروا عمل مزین که هر څومره چې آدم علیه السلام هم ورته نصیحت کو د باندې نصیحت کار نه کو آخر دا شو چې دې دواړو ورونو قابل او حابل خپل منځو کې سره اتفاق وکړي چې راځه موت به صدقه ورکړو د الله لپاره زه به هم یو شی صدقه کوم ته هم یو شی صدقه کړه که ستا صدقه قبول شوله ته به دغه نجلۍ سره نکاح وکړې که زما قبول شو زه به ورسره نکاح وکړم په دې کې حابیل لاړ د چونګ شپنتوب کو ګډانې درلودل یو ښکلی ګډ چې په ټولو رمه کې ښایسته ګډ سرب ګډو اماګه راواخسته الله د پر صدقه کړ او قابل بیا هم دلته د بخل څخه کار واخسته لاړ یو څو سبزیجات مبزیجات یو څو شان راواخستل هغه صدقه کې تقدیم کړي ډیر یو ادنا شی تقدیم کړي دلته ګورو چې حابل بیا اخلاص وکړ د الله د پر قابل بیا دلته بخیلی وکړه خو په هغه وخت کې د صدقې قبلېدل یو نه خدا و چې د اسمان څخه به اور راته او همغه صدقه به سوزوله پورته کو به ځان سره د اسمان څخه اور راغی د حابل د پسې چې وړاندې کړو هغه پورته کې ځان سره او د قابل هغه سبزی په ځای پاتې شوله دلته بیا قابل ته کار ورغی حسد او کینه نور هم زیاته شوله شیطان د په داخل کې نورم اور بل کړ چې دا خوستا ورور بیا تا نه مخکې شو اوس د صدقه هم قبول شوله اوس به خلک وایي چې د صدقه هم قبلېږي ستا صدقه هم نه قبلېږي نو بل اخره د ډیر حسد او کینی او دښمنۍ څخه خپل ورور ته وایي چې لا اقتلنک قسم په الله تا وجنم هم زما خسته خور په نکاح کوي او هم ستا صدقه قبلېږي زما صدقه هم نه قبلېږي نو حابیل ورته وایي دا قرآن عظیم شان کې آیت دی انما يتقبل الله من المتقین الله د هغه چا عبادت قبلوي د هغه چا صدقه او خیرات قبلوي چې هغه تقوادار وي پرهیزګار وي په اخلاص سره یو کار وکړي ما د الله د پر اخلاص وکړه الله قبول کړه اما دا چې ته په زړه کې پاک نه وي الله ستا عبادت یا ستا صدقه قبول نه کړه نو دغه جمله انما يتقبل الله من المتقين مونږ او تاسو ته لوی درس دی چې الله عبادت د هغه چا قبلوي چې د تقوادار وي د پرهیزګار وي د په زړه کې اخلاص وي الله سره مینه وي د الله د پاره وي ریاکاری د په عمل کې نه وي کمالي عبادت په هغه کې حرام نه وي حلال کسب پاک عمل وي ځکه د دې سوال جواب چې نن مونږ او تاسو وایو په فیسبوکونو کې هم ګور یو د بلنه چې څوک پوهیږي چې د چا عبادت الله قبلوي څوک پوهیږي چې الله په چا باندې رحم کوي څوک پوهیږي چې الله چا لره بخي دا خو معلومه خبره ده چې الله چا لره مغفرت کوي الله د چا عبادت قبلوي الله چا ته رحمت کوي دا خو معلومه ښکاره خبره ده مونږ او تاسو ته قرآن کې په څو آیاتونو کې الله فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنین دا الله رحمت مؤمنانو سره دی یو دنیوي رحمت دی چې کافر او مؤمن ټولو ته ورکوي اکسیجن د ټولو ته ورکړي اوبه د ټولو ته ورکړي آب هوا د ټولو ته ورکړي په ځمکه باندې ژوند ټولو ته ورکړي مال او دولت ټولو ته ورکړي صحت او عافیت او بدن ټولو ته ورکړي مګر یو هغه خاص رحمت دی چې د قیامت پر ورځ دی هغه بیا خاص مؤمنانو د پاره دی کفارو د پاره نه دی فاسقانو فاجرانو د پاره نه دی نو دغه آیت کې الله ښکاره فرمایي چې ان رحمت الله قریب من المحسنین د الله رحمت د الله بخنه د الله احسان مؤمنانو سره د قیامت پر ورځ باندې دغه آیت چې تلاوت شو انما يتقبل الله من المتقين الله د چا عمل قبلوي څوک پوهیږي مونږ ټول پوهیږو په دې باندې چې الله د متقی عمل قبلوي الله د هغه چا عمل قبلوي چې د الله د پاره وي په اخلاص سره تر سره کړی وي یو انسان چې دوه رکعات المنځ کوي بیا په الله باندې احسانونه اچوي چې الله ستاسو د پاره مې دوه رکعات المنځ مغرورانه وي چې بس مونږ خو نور د الله کار قبلوي کنه قبلوي یا دوه رکعات منځ به نه وکړي ټول دنیا کې به بیا ډنډوره ښکته کې چې علماء د شپې دوه رکعات منځ کوي یو سفر تلاوت مې وکړ دا مې وکړ دا ځین انسانان چې کله لږ اندک یو معمولی مشکل امر باندې راشي ولا زه خپل منظم کوم چې بیا الله ز په کوم ګناه نه ولای
ولا زه خو روژه نیسم چې بیا الله په کوم ګناه نیولی یم. فقط دا ستا ټول عبادت همدغه روژه کې منحصر یا همدغه لمونځ کې منحصر تا هېڅ ګناه نه ده کړې. یو ځل خو ته دا د خپل نفس محاسبه وکړه چې تا د الله په اوامرو کې څومره د په ځای کړي دي او څومره نافرماني دي کړې. تا دا ټول اسلام په یو لمونځ کې خلاصه کړی چې زه لمونځ کوم نو زه بهترین مسلمان یم، یا زه روژه نیسم زه بهترین مسلمان یم. اسلام مسلمانانو یوازې انفرادي عبادت نه ده چې ته لمونځ کوې یا روژه نیسې. اسلام عبادت دی، اسلام کورنۍ ده، اسلام ټولنیز ژوند دی، اسلام سیاست دی، اسلام اقتصاد دی، اسلام کاروبار دی. اسلام کې دا ټول د ژوند ټول ضرورتونه په اسلام کې تړلي دي. ته به تسبیح به د لاس کوې، مسجد کې به تلاوتونه کوې، اذکار به کوې، اشراق لمونځ به کوې، حج به کوې، مګر هلته حرام خورې. نور عبادتونه به ترسره کوې، هلته به د خور حق خوړلی وي میراث کې. نور عبادتونه به کوې، هلته به د ښځې حق خوړلی وي په مهر کې. نور عبادتونه به کوې، هلته به مور او پلار در څخه خفه وي. نور عبادتونه کوې، هلته په رشوت باندې مقرر شوی په خپل کار کې. نور عبادتونه کوې، په سود به د خوړلی وي. نو ته دا ټول هر شی اګنور کوې، فقط دا ټول اسلام په لمانځه کې خلاصه کوي چې زه خو لمونځ هم کوم الله زه ولې نیولی یم. موږ او تاسو دا بار اورو، نه پوهیم چې په کوم ګناه به خدای نیولی یم، یعنې ګویا چې ته خو ملایکه یې هېڅ ګناه دې نه ده کړې. نو د دې په ځای چې موږ الله باندې خپل احسانات اچوو، نعوذ بالله الله ملامتوو، یو ځل خپل ځان محاسبه کړو چې ما څومره عمل کړی دی. ما په سلو کې چې الله په ما باندې فرایض فرض کړي دي او سل نواهي ما ته راکړي، په دې کې څومره نواهیو څخه مې ځان ساتلی او څومره اوامر مې په ځای کړي دي. د خپل ځان محاسبه باید اول انسان وکړو. نو الله عز وجل موږ او تاسو ته ښکاره فرمایي انما يتقبل الله من المتقین. الله عمل قبلوي د تقوادار انسان، د مخلص انسان، د پابند انسان چې د الله د پاره وي، د ریا په هغې کې هېڅ مجال نه وي. نو په دغه آیت چې کله نازل شو، صحابه کرامو ویره نوره هم زیاته شوله. هغو به ډېر زیات موږ تاسو نه عبادت کوو، ډېر اخلاص یې درلودو، ډېره ویره د الله څخه درلودله، خالص د الله دپاره عبادت کوو. مګر د دې آیت د نزول څخه د هغو ویره هم ډېره زیاته شوه. هسې نه چې زما عمل برباد شوی نه وي، هسې نه چې الله زما عمل قبول نه کړي، هسې نه چې الله عز وجل زما عمل بیرته رد کړي. هغو به چې عبادت وکړه، بیا به الله ته نورم عاجزي کوله، الله ته به اخلاص کوله چې یا الله زموږ عبادت قبول کړي، یا الله زموږ عمل قبول کړي، یا الله زموږ عمل د هغه کسانو څخه ونه ګرځوي چې مردود شوی وي. سلف صالحینو په اړه باندې ویل کېږي چې دوی به شپږ میاشتې الله ته دعا کوي چې الله د رمضان میاشت په موږ راولي. چې کله به رمضان میاشت راغله، دوی به روژې ونیولې، د قرآن تلاوتونه ختمونه به یې وکړل، تراویح به یې وکړې، تهجد او قیام اللیلونه به یې وکړل، صدقات او خیرات به یې ورکړل، ټول عبادتونه به یې ترسره کړل. بیا شپږ میاشتې به دوی دعا کوله چې الله زموږ څخه رمضان قبول کړي، هسې نه چې زموږ په زړه کې یو ریاکاري وګرځي، یو داسې یو باطل اراده وګرځي چې په هغې سره زموږ دا ټول عمل برباد نشي. دغه دعا به کوله. نو سلف صالحینو ویره هم دې آیت سره نور هم زیات شو. امام احمد رحمه الله څخه پوښتنه وشوه چې دغه متقین څوک دي؟ متقی چاته وایي؟ امام احمد رحمه الله ورته وفرمیل چې یتقي الاشیاء فلا یقع فیما لا یحل. متقی هغه څوک ته وایي چې دی د هر څه څخه چې دته حلال نه وي ځان ساتي، دومره ویره لري چې دی هسې نه چې په یو ناروا کار کې مبتلا نشي، حرام کار کې. حرام یوازې خوراکي حلال نه، په هر حرام کار کې چې الله پرې حرام کړی، ناروا کړی، هسې نه چې په هغې کې واقع شي. همدا رقم عمر رضی الله عنه د یو چا څخه پوښتنه وکړه چې دا تقوا څه ته وایي، پرهیزګاري څه ته وایي؟ هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین، ډېر د تعجب سوال دی وکړه، آیا ته کله په داسې لاره باندې تللی یې چې هلته اغزې وي، د اغزې او بوټي وي او په ځمکه اغزې پراته وي، ټول اغزې وي؟ ول هو. ول ته هلته څه رقم ځې؟ ول جامې مې داسې ټولوم او ځان داسې راټولوم او ډېر په احتیاط باندې قدم اږدم، چاسې نه چې اغزې مې جامو پورې وننښلي، بدن پورې وننښلي، پښه کې مې لار نشي، دا ونشي دا ونشي. ول دغه تقوا ده خلاص. تقوا دې ته وایي چې ته په دې دنیا کې داسې ژوند کوي چې ځان به دې راټول کړی وي چې په دې حرام کې واقع نشم، په دې حرام کې واقع نشم، دا حرام کارونه کوم، دا ناروا ونه کوم، دا ناروا ونه کوم. ته به ځان داسې احساسوي لکه ته چې د اغزو په یو لاره کې روان یې. دغه ته تقوا وایي چې د هر شي څخه ناروا څخه ځان ساتي. که اوس موږ او تاسو خپل ځان ته وګورو، آیا دغه کیفیت موږ او تاسو کې شته؟ یو تعداد مسلمانانو کې به وي، خو ما کې دا کیفیت نشته، یو تعدادو کې به دا کیفیت نه وي. تر څو چې موږ دغه کیفیت په ځان کې پیدا کړی نه وي، نو بیا د عبادت د قبلېدلو توقع هم باید انسان ډېر ونه کړي. اخلاص انسان باید په زړه کې پیدا کړي، ځکه هر عمل چې د اخلاص نه خالی وي نه قبلېږي. الله عز وجل قرآن عظیم شان کې موږ او تاسو ته فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمه. مؤمنانو ته امر نه دی شوی مګر دا چې دوی د الله عبادت وکړي په کامل اخلاص سره،
او اخلاص معنا همدا د چې دې کې شک او شبهه نه وي، تردد پدې کې نه وي، ریاکاری پدې کې نه وي، خالص د الله د لپاره عبادت تر سره شي. همدا رقم سلف صالحین رضوان الله علیهم اجمعین دوی به همیشه د عمل په اتقان باندې کار کوي. اتقان د عمل دی ته وایي چې ته یو عمل په ښه شان سره تر سره کوي. او حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يحب من العامل اذا عمل ان يتقنه. الله عز وجل د عمل کوونکي څخه د خپل بنده څخه چې هر عمل کوي، که هغه عبادتي عمل دی که دنیوي عمل دی، ځکه دنیوي عمل هم چې ته حلال رزق هم ګټې عبادت دی تا دپاره. الله عز وجل د خپل عامل کار کوونکي بنده څخه دا غواړي چې هر کار کوي په اتقان سره وکړي، په مهارت سره، په ښه شکل سره، کامل اخلاص پتا کوي، صداقت پتا کوي، وخت باندې ضایع کوي، د کار غلا باندې کوي، په صداقت سره وکړ کوي، ایمانداری سره وکړ کوي. نو هر عمل کاغل منځ د روزه د کنور کاروبار د دنیا ټولو کې به اخلاص نه کار اخلي. په همدې اساس باندې سلف صالحین رضوان الله علیهم اجمعین دوی به په عبادتونو کې کوالټي ته ډیر کتل. اتقان هم دغه کوالټي ته وایي، شرایط او ارکان په ځای کول، په ښه شکل سره تر سره کول. فقط کمیت ته دوی نه کتل چې څومره شو، څو رکعته مونځ مې وکړه. تعداد مهم نه ده، ته 2 رکعاته وکړه خو په شرایطو برابر وکړه. دغه 2 رکعاته د هغه 100 رکعاتو نه 100 واره بهتره دی چې ته نه کیفیت برابروي، نه شرایط برابروي، نه ارکان برابروي، په هیڅ معیار باندې برابر نه دی، خو فقط خوشاله چې 100 رکعات المنځ مې وکړه. یو سړی به یو سفاره 2 سفاره 3 سفاره تلاوت کوي مګر توجه نشته، الفاظ غلط دي، تجوید په قواعد باندې نه پوهیږي، معنا کې فکر نه کوي. مګر یو انسان دی یو صفه تلاوت کوي، تدبر سره کوي، په ښه شان سره تلاوت کوي، دا یو سفاره داګه نه بهتر دی. ځکه علما وایي چې 2 کسان به په منځه ولاړ وي، د یو بل منځ قبليږي، د بل منځ قبليږي. یو مسجد کې ولاړ دی، په یو صف کې ولاړ دی، یو امام پسې ولاړ دی. ولی دغه یو اخلاص لري، پاک نیت لري، دا بل په اخلاص نه لري، په نیت کې شک دی یا ریاکاری لري. دغه په کیفیت سره المنځ کوي، دا بل سره به کیفیت المنځ کوي. حتی د حدیث مفهوم دا دی چې بعض اوقات کې یو انسان المنځ کوي د بزن ستومانه کوي، مګر د المنځ بل الله تعالی داسې راټول کله کې ورتکا یو جامع چې مونږ تاسو کله کله داسې راټولو غونډاره کو هغه ساتل کیا چې وینځلو د پاره د عبادت به الله سبحانه و تعالی داسې راټول کې بیرته په مخ باندې ولې چې وخت د عبادت دی، وخت د منځ نه دی پکار، دا روزه د وخت نه دی پکار. ځان به ستومانه کړي وي، عبادت به کړي وي، ځکه اخلاص پاګه کې نشته، ریاکاری په دې کې شته، خودنمایي په دې کې شته. اوس وخت موږ تاسو بعض انسانان ګورو عمر به ماشاءالله او یا اتاو کلو ته رسیدلی وي، خو تر اوسه پورې به د خپل منځ په احکام باندې نه پوهیږي. تر اوسه پورې به د منځ هغه قرائتونه چې موږ پکې لول، یو قل هو الله احد به د صحیح تلاوت نه کوي، یو الحمدلله به د صحیح تلاوت نه کوي، اتیا کله به هیته خې ویلې وي، پیته به فی ویلې وي، فیته به پی ویلې وي. نو قرائتونه به غلط وي، د منځ ارکان به برابر نه وي، شرایط به برابر نه وي. کبه ته ورته چې محترم د المنځ غلط دی، ولا سه موږ خو د سی علم خلق علم نشته. کاکور کې ستا په کټوه کې لګه مالګه زیاته شله، خو دا کټوه د ښځې په سر باندې ولې چې دا مالګه ولې اضافه شوې ده. په مالګې باندې پوهېږي، په مرچکي باندې پوهېږي، د دنیا په کاروبار باندې پوهېږي، په حرام او حلال باندې پوهېږي، د بانک په ټولو حسابونو باندې پوهېږي، په خپل اکاونټ ساتلو باندې پوهېږي، په هر شي باندې پوهېږي، په منځ باندې ولې نه پوهېږي. خپل دین ته ستا ولې پام نشته، خپل عبادت ته دی ولې پام نشته، خپل پروردګار ته دی ولې پام نشته، خپل آخرت ته دی ولې پام نشته. هر شي ته زمونږ پام شته، خو خپل آخرت او پروردګار ته پام نشته. مونږ تاسو ګورو په دغه دنیا کې هم نظام دی چې هر څوک د خپل کار پوښتنه کوي. الله سبحانه و تعالی هم د خپل دین پوښتنه کوي، د خپل عبادت پوښتنه کوي، د خپل اوامر پوښتنه کوي. او مونږ تاسو مؤمنان په دې ایمان لرو چې الله عزوجل د قیامت ورځ د مرګ څخه وروسته دوباره ژوند شته. هر انسان به د الله حضور ته ودرېږي، د یو څخه به الله عزوجل جدا جدا پوښتنه کوي. د هر شی به پوښتنه کیږي، د لمانځه پوښتنه به اول کیږي، د مال پوښتنه به کیږي، من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال د کوم ځای نه راوړ، چیرته د مصرف کړی دی. هم د منبع عاید دی باید حلال وي، هم د مصرف هم بیرته حلال وي. زما په هغه کسانو ډیر زړه خوږیږي چې سهار نه ځي ماښام پورې کار کوي، ستومان دغه مارکیټ کې به ولاړ کار به کوي، یو بل ځای کې به فزیکي کارونه به کوي، ماښام کې به $200 دغه سړي څخه واخلي، دی به د شپې 4 بجو نه تر مازدیګر 4-5 بجو پورې ولاړ وي کار کې. خو چې فارغ شي دکان ته باندې نوځي په $100 به خو ته سیګریټ واخلي، دا $100 باندې بیګا ته په دې سیګریټو باندې مصرف کی. په دغه $100 باندې تا کول شو 3 کیلو غوښه واخلي خپل ماشومان ته، خپل کباب په جوړ کې دا ته نفر 9 نفر نس په مړیږي، خپل یو کارتن میوه په باندې اخیستل شي چې دا یو افتکار په باندې کیږي، یو نور شی ورته اخیستل شي د ژوند ضرورتونه پر باندې پوره کول شي. ټول ورځ بکار وکړي، زحمت به وباسي، اخره کې پیسې خپل په سیګریټو باندې ورکړي،
پیسې به په بل ناروا کار باندې ورکړي. ځکه انسان هغه خپل آینده ته فکر نه کوي، خپل ځان ته فکر نه کوي، شیطان نه چې دغه ناروا کار ورته مزین کوي. نو حدیث کې موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مفهوم د حدیث دی چې هغه انسان په خپل عمل کې اخلاص کوي، الله عزوجل د عمل قبلوي، او هغه انسان چې خپل عمل کې اخلاص ونه لري، صداقت ونه لري، ایمانداری ونه لري، د الله د پاره نه وي، د عمل نه قبليږي. نو په دې اساس باندې هر انسان چې یو بل ته ګوري په ټولنه کې ولا فلان ول قبليږي، مالتي اعظم ول نه قبليږي، یا څوک چې د عمل د چا قبليږي، موږ په دې باندې نه پوهیږو. ته به د خپل عمل اول د شریعت په میزان کې اچوي چې آیا ستا د عمل د شریعت په چوکاټ کې برابر وکنه، ستا اخلاص صحیح وکنه، او د الله د لپاره د کړه وکنه، ریا پکې وکنه. کله دا شرایط پوره کړی وي په دې باندې ایمان ولر چې ستا عمل الله قبول کړي. که په دغه شرایطو برابر نه وي بیا هم په دې باندې وپوهیږي چې ستا عمل نه قبول شوی، مګر دا چې الله یو خاص فضل پتا باندې کړی وي. ځکه قرآن کې آیتونه صریح دي انما يتقبل الله من المتقين، الله د متقینو عمل قبلوي، د غیر متقی او غیر مخلص انسان عمل نه قبليږي. د آدم علیه السلام نه زمانه نه نیولې تر اوسه پورې همدغه عادت دی چې انسانان ټول عمل کوي، خو د چا قبليږي د چا نه قبليږي. معیار دغه تقوا او اخلاص دی. او قرآن عظیم شان کې بل آیت کې هم الله عزوجل موږ تاسو فرمایي چې ان سعیکم لشتى، ستاسو کړنې، ستاسو سعی او تلاش، ستاسو لټون مختلف دی. یو انسان په یو طریقه کار کوي، یو انسان په بل طریقه کار کوي، یو انسان یو شکل عبادت کوي، بل انسان په بل شکل عبادت کوي، مګر نتیجه الله سبحانه و تعالی سره ده، او د هغه ځای بیا ستاسو زړه کې دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. درې واره اشاره وکړه، خپل زړه باندې لاس کېښود. تقوا دغه ځای کې دی، تقوا دغه ځای کې دی، تقوا دغه ځای کې دی. یعنی یو انسان په منځ باندې داسې ودرېږي، سر به هم ټیټ نیولی، ځان به هم ډېر ټیټ نیولی، ظاهري شکستګي به کوي، مګر زړه کې به هغه تقوا نه وي. یو انسان به یک نیک ولاړ خو توجه الله سره د زړه کې الله د اخلاص د عبادت قبليږي. همدا رقم کچېره موږ تاسو وګورو، یو انسان دی چې په عطا کې ورکړه کې به ډېر پراخ لاس لري، مګر دغه ورکړه چې کوي شاته عاید ته نه ګوري چې ما د کوم ځای څخه لاس ته راوړی دی، د حرامو څخه دی که د حلالو څخه دی. نو دی به دنیا کې خلک ورته ښه ووایي، خو آخرت کې به الله سره څه نه لري، ځکه منبع حرام دی، ولو که په حلالو کې بیرته مصرفوي. یو انسان دی چې د حرام حلالو څخه لاس ته راوړي، حرامو کې مصرفوي، دا هم فایده ورته نه لري. مګر یو انسان دی چې د حلالو څخه لاس ته راوړي او بیرته په حلالو کې مصرفوي، هغه که ډېر لږ هم وي الله یې قبلوي. او دغه حلالو کې مصرف ستا خپل ځان هم شامل دی چې ته په خپل ځان مصرفوي، ستا مېرمن هم شامله ده چې ته په مېرمن مصرفوي، که ته په اولاد مصرفوي، دا ټول په هماغه عبادتونو کې شامل دي. د صحابه کرامو د ورکړې او د عطا په اړه باندې موږ تاسو ته حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. زما صحابه کرامو ته بد موایي، ټول صحابه ته عموما صحابه کرامو ته بد موایي، په کوم سترګه ورته مو ګورئ. قسم په الله که تاسو د احد د غر عمره سره زر هم د الله په لاره کې انفاق کړئ، د هغه یو موټی خرما او ته نه رسیږي چې د الله په لاره کې ورکړئ، د هغې نیمایي ته هم نه رسیږي. ځکه که هغو یو موټی خرما د الله په لاره کې ورکوه، هغې سره ډېر نهایت اخلاص و، ډېر نهایت صداقت و، خالص د الله د رضا دپاره و، هېڅ ریا او شک و شبهه پکې نه وه. اما اوس وخت کې یو سړی به د احد د غرو عمره طلا ورکوي، مطلب دا دی چې ډېره صدقه به کوي، ډېر به ورکوي، مګر یا به عاید او منبع حرام وي، یا به اخلاص په زړه کې نه وي، یا به د ریا دپاره کوي، نو دی د هغه اجر او ثواب څخه محروم دی. ځکه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله طیب لا يقبل الا طیبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله عز وجل ډیر پاک ذات دی، طیب پاک ته وایي، الله ډیر پاک ذات دی او پاکی نه غیر بل شی نه قبلوي. الله پاک دی، پاکی خوښوي، پاکی قبلوي، پاکی په عبادت کې، پاکی په عمل کې، پاکی په ژوند کې، پاکی په صداقت کې، په هر شي کې پاکی، د زړه پاکی. الله پاکی خوښوي، ریاکاری، خودنمایی، حرام، ناپاکی، خباثت دا شان الله نه خوښوي. او الله عز وجل مؤمنانو ته د هماغه څه امر کړی چې خپل پیغمبر ته هم امر کړی. پیغمبر ته څه امر کړی؟ یا ایها الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای پیغمبرانو تاسو چې خورئ هغه شیان بخورئ چې هغه طیبات دي، پاک شیان دي.
ناپاکو څخه به ځان ساتئ. ناپاکو کې حرام هم شامل دي، خبائث هم شامل دي، هغه څه چې الله ناروا کړي دي څخه هم ځان وساتئ. نو موږ تاسو ته په قول او په عمل او په عبادت په هر شي کې د پاکي امر شوی. حتی د مؤمنانو په اړه باندې الله عز وجل موږ تاسو ته فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. د مؤمنانو صفت دا بیانوي چې مؤمنان هغه کسان دي چې دوی به روژه نیسي، دوی به لمونځ کوي، دوی به حج کوي، دوی به زکات ورکوي، نور عبادتونه به کوي، مګر د عبادت څخه وروسته څه کېږي؟ قلوبهم وجله، د دوی زړونه به په لرزان وي، زړونه به لرزېږي، رپېږي به، په ویر او خوف کې به وي. انهم الى ربهم راجعون، چې دوی خو خپل پروردګار ته رجوع کوونکي دي، ورتګ لري چې آیا د دوی عبادت قبول شوی که نه دی قبول شوی، آیا دوی د عبادت شرایط پوره کړي که نه دي پوره کړي. یعنی دوی همیشه د خوف او د امید په منځ کې دي. ته به د الله څخه ویریږي چې هسې نه چې زما عبادت رد شوی نه وي، او د الله څخه به امید هم لري چې الله عز وجل که زما عبادت قبول کړی وي ما ته به لس چنده عوض او اجر راکوي. نو دا د مؤمنانو صفات دي. همدا رقم که موږ تاسو وګورو نور آیتونو کې هم الله عز وجل موږ تاسو ته فرمایي چې اتقوا الله حق تقاته. ای مؤمنانو تاسو د الله څخه وویریږئ په حقیقي ویرې سره، د الله څخه حقیقتا وویریږئ. د الله حقیقي ویره همدا ده چې حتی ته که یو کار کې شبهه هم لري، یو شک هم پکې وي، هغه د شک کار پرېږده او د هغه کار د حلالوالي په اړه چې تا ته یقین ثابت دی هغه کار ترسره کړه. ځکه دغه شک او شبهات کله کله انسان حرامو ته هڅوي یا حرامو ته کش کوي. انسان نن یو شکی کار کوي، بیا یو شکی کار کوي، بالاخره عادي کېږي، حرام کار مرتکب کېږي، هغه ورته بې تفاوته معلومیږي. نو تاسو د الله څخه په حقیقي ویرې سره وویریږئ او تاسو دنیا نن مه پرېږدئ مګر دا چې تاسو مسلمانان اوسیږئ، په دین باندې پابند اوسیږئ، آخرین اعمال هم تاسو د الله په عبادت باندې وي. ځکه انسان د خپل اجل په اړه باندې نه پوهېږي چې کله مرګ را رسېږي. نو هر کله چې مرګ موږ ته راځي په داسې حال کې باید راشي چې انسان د الله په طاعت کې وي. سهار لمونځ به دې کړی وي، ځینې اذکار به دې لوستلی وي، د ماسپښین د لمانځه انتظار به کوي، ماسپښین لمونځ دې کړی دی د مازدیګر لمانځه په انتظار یې، ماښام مازدیګر لمونځ دې کړی د ماښام لمانځه په انتظار یې، نفس کې زړه کې د همدا دی چې ماښام لمونځ راشي ماښام لمونځ وکړم. نو ده داسې لکه په عبادت کې چې هر لحظه چې مرګ تا ته رسېږي ته د الله په طاعت کې. اما انسان چې د الله څخه غافل وي، سهار لمونځ کې په غفلت کې تېر کړی، د ماسپښین دپاره د چوټ خراب نه دی، حرام او حلالو ته د فکر نشته، یو کبیره ګناه کې مبتلا وي او مرګ انسان ته راشي، نو د ده به څه آخرت وي، د ده به څه خاتمه وي. ځکه په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مفهوم د حدیث دی، کله چې انسان کبیره ګناه کوي، د کبیره ګناه په وخت کې د ده څخه ایمان پورته کېږي، ایمان ترې نوځي. یو انسان شراب څکي، د شراب څکلو په وخت کې د ده په بدن کې ایمان نشته، د ده په سر کې ایمان نشته. یو انسان زنا کوي، د زنا په وخت کې په ده کې ایمان نشته. یو انسان حرام خوري، د حرام خوړلو په وخت کې د کې ایمان نشته. که همدغه وخت کې ده ته مرګ را رسېږي دی بې ایمانه وفات کېږي. مګر چې کله دغه کبیره ګناه څخه خلاص شو او بیرته دی الله ته رجوع کوي، هغه ایمان بیرته د وجود ته راځي، توبې ته بیا اړتیا لري، الله ته رجوع ته اړتیا لري چې د مؤمن حق په دې کې هغه ادا کړي. نو هسې نه چې یو انسان کبیره ګناه کړی وي او دی په غفلت کې وي، الله ته رجوع نه وي کړی، دی مړ شي، په دغه حالت کې دی کبیره ګناه کې مړ کېږي. ډېر بده خاتمه ده د انسان دغسې حالت کې. نو په همدغه اساس انسان باید همیشه خپل مرګ ته خپل آخرت ته متوجه وي. او د تقوا او د پرهیزګارۍ د اختیار دپاره موږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان کې ډېر فواید بیان شوي. که یو انسان تقوا او پرهیزګاري اختیاروي، همیشه الله سره وي، د الله اوامر په ځای کوي، د هغه د نواهیو څخه ځان ساتي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتونو کې کوشش کوي. نو د هغې د فوایدو په اړه باندې قرآن کې ډېر فواید ذکر شوي، خو یو څو دانو ته محدود اشارې کوم. یو آیت هم دا دی چې یو انسان همیشه د تقوادار وي، پرهیزګار وي، الله به په هر تنګۍ کې، په هر سختۍ کې، په هر مشکل او مصیبت کې د ده مرسته کوي، د ده مرسته کوي، الله به د سره وي. ځکه قرآن کې الله هم دا فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا. هر هغه څوک چې تقوا لري، د الله څخه ویریږي، پرهیزګاري کوي، الله به دته مخرج د وتلو لاره، مخرج ایگزیټ چې موږ تاسو وایي، ایگزیټ د وتلو لاره، الله ورته د هر مشکل څخه، د هر مصیبت څخه، په هر بد حالت کې الله ورته د وتلو لاره خلاصوي، مشکل ورته حلوي، الله د سره مدد او نصرت کوي. که دغه مشکل هر قسم مشکل وي، که هغه مالی دی، که هغه دنیوي دی، که هغه تشویش او پریشانی ده، که هغه مرستیا ده، که هغه هر قسم مصیبت دی، حد اقل دومره دی چې الله عزوجل تا ته په هغې کې اجر درکوي. که په دنیا کې د مشکل حل نشو، آخرت دپاره الله درته اجر درکوي. دوهم ثمره چې قرآن کې الله عزوجل فرمایي چې هغه څوک چې د الله عزوجل
طاعت اختیاروي تقوا او پرهیزګاری کوي الله د په دنیا کې هر کار آسانه کوي هر کار غټ کارونه به تر سره کوي الله درته د اسانۍ لار خلاصوي ډیر مشکلات به الله درته اسانه کوي به د ستومانتیا نه به د تشویش نه به د پریشانی نه تر سره کوي یو ډیر کار به چې بل انسان به ډیر پکې ستومانه کیږي مګر ته به الله داسې لار خلاصي کوي چې ته بس نه پوهیږي چې څنګه دا کار تر سره شو الله به درته لار خلاصي کوي ځکه الله فرمایي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا هغه څوک چې د الله څخه ویریږي تقوا اختیاروي دته الله آسانی پیدا کوي د ټول کارونه ورته اسانه کوي ټول مشکلات ورته اسانه کوي د خپل مشکلاتو باندې غلبه حاصلوي ټینشن او تشویش او ډیپریشن او دغه مشکلات بیان پیژني ځکه هر لارې ته چې مخکوي الله ورته لار اخلاصوي الله ورته لار اخلاصوي درېمه ثمره چې الله عزوجل موږ تاسو ته بیانوي هغه دا چې الله عزوجل ته هم په خپل حفاظت کې ساتي نه یوازې ته بلکې ستا اولاد او ستا لمسیان او ستا ذریه هم الله په خپل حفاظت کې ساتي الله ستاسو د اولاده حفاظت هم کوي د هغو مرسته هم کوي د لپاره چې ته متقی انسان وي حتی سعید ابن المسیب رحمه الله یو تابعی دی د خپل ځامن راټولول هغو ته به ویل چې بچانو متوجه شئ زه ستاسو د لپاره دومره نور اضافي لمونځونه کوم په ځان باندې مشقت راولم الله ته عبادت کوم چې زما د مرګ نه وروسته الله تاسو وساتي ستاسو مشکل الله حل کړي ځکه هغه په دې آیت باندې ایمان و چې څوک الله سره وي الله داغه حفاظت کوي داغه د نسلونو د ذریه حفاظت کوي او آیات کې امداد چې وکانه ابوهما صالحا هغه کسه د سورته کهف کې ده چې موسی علیه السلام خضر علیه السلام سره یو ځای شول دوه د کسه ډیره ټولنې د خدای بل اخر کشته کې سره کینی او کشته نه کته کې یو ماشوم په لار کې وژنی بیا سو کارونه کوي یو کار پکې دا دی چې یو منطقه ته ورزي چې هغه منطقه کې یو باغ دی او د دې باغ دیوال کوک شوی دی ورزيږي خضر علیه السلام هغه په خپل لاس باندې کشکوي لاس پاګې باندې هغه الله سبحانه وتعالى دیوال سیده کوي موسی علیه السلام ورته وایي چې تا دا دیوال ولې سیده کړ د خلکو نه تا باید اجوره اخیستلی مونږ وږي خلک مسافر خلک یو څه شی مونږ ته ډوډۍ هم د خلکو رانه کړه خضر علیه السلام ورته فرمایي چې دا دیوال د یو دوه یتیمان وو او دغه د دې دیوال لاندې دوی د لپاره یو خزانه دفن شوی ما الله تعالی غوښتل چې د یتیمان خپل سن د رشد ته ورسیږي بلوغ مرحله ته ورسیږي خپل خزانه راو باسي او ما دا کار ځکه وکړ چې وکانه ابوهما صالحا ځکه د دوی پلار نیک انسانو د دوی پلار صالح انسانو مفسرین وایي چې د دوی وم پلار صالح انسان تیر شوی مؤمنو نو د هغه وم نیکه په سبب باندې دغه وم نسل ته الله عزوجل حفاظت ورکوي د دوی د مال ساتنه کوي نو دا د الله عزوجل وعده ده چې هر انسان صالح وي کته صالح په دې دنیا کې الله ستاسو نسل سره هم ښېګڼه کوي ستاسو د نسل حفاظت کوي او ته باید اوس یوازې خپل فکر کې ونه اوسېږي همیشه باید دعاګانو کې انسان د خپل د نسل او د آینده او د ذریه دعا هم وکړي همدارنګه څلورم ثمره چې الله عزوجل بیانوي په قرآن عظیم شان کې هغه دا دی چې انسان الله عزوجل د دشمنانو څخه ساتي کله که دشمن د جنگ په میدان کې وي کداغه دشمن ته په دنیا کې د دسیسه سازي کوي ستا په خلاف تخریب کوي کاغه بد سترګې دي کاغه سحر او جادو دي که هر مشکل ته څوک رسول غواړي الله تعالی داغه څخه ساتي او ځکه قرآن عظیم شان کې الله امداد و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا کچیر تاسو صبر وکړئ او تقوا او پرهیزګاری اختیار کړئ د دښمن ضرر تاسو ته هیڅ ضرر نشي رسولای د دښمن مکر او چل تاسو ته نقصان نشي رسولای الله تاسو په خپل حفاظت کې ساتي نو خلاصه د موضوع د مسلمانانو چې تقوا د هر عبادت لپاره اساس دی او هیڅ عبادت الله عزوجل به د تقوا نه به د اخلاص نه قبلوي او آیت ما ابتدا کې تلاوت کړي چې ډیر صریح آیت دی انما يتقبل الله من المتقين الله عبادت نه قبلوي مگر د متقینو فقط د متقین انسان عبادت قبليږي دا چې موږ تاسو ټولنه کوي چې څوک پوهیږي چې د چا عبادت قبلوي زه پوهیږم چې الله د متقی عبادت قبلوي د غیر متقی عبادت نه قبليږي د غیر مخلص انسان عبادت نه قبليږي د الله رحمت چا سره ده دا خبر موږ تاسو بار بار څوک پوهیږي چې الله په چا رحم کوي الله په مؤمن رحم کوي الله په متقی انسان رحم کوي ان رحمت الله قریب من المحسنین د الله رحمت محسنانو سره ده نیکوکارانو سره ده یو انسان چې ته ښکارا د الله نافرمانی کوي بیا چې الله غفور رحیم دی نو د الله د لږ نور صفاتو ته هم متوجه شي چې الله قهار هم دی الله جبار هم دی الله منتقم هم دی الله عزیز هم دی د جهنم الله د څه لپاره پیدا کړی نو جهنم ته هم لږ فکر وکړئ یوازې په جنت کې فکر مه کوه خپل ځان اصلاح کړه د الله اوامر په ځان تطبیق کړه د نواهیو څخه ځان وساته بیا نور تشویش مه کوه ان شاء الله الله دې موږ تاسو ته توفیق نصیب